الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هغه مومنون چې خلک ورته وویل چې د توسې خلاف ډېر پوځونه را جمع شوي دي د هغې نه وویرېږئ نو د دې خبرې په اورېدې سره د هغې ایمان نور هم زیات شو او هغې له یې جواب ورکړو چې د مژدې پور الله تعالی کافي دی او هغه ډېر ښه کور جوړونکی دی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نو دوی د الله تعالی په نعمت او فضل سره بیرته راوګرځېدل په دې حال کې چې ونه رسېد دوی ته هېڅ تکلیف او دوی د الله تعالی د رضامندۍ تابع شول او الله تعالی د ډېر لوی فضل والا دی. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بشک همدا خبره دو چې دغه شیطان دی چې خپل دوستان ویروي نو تاسې هغوی نه مه ویرېږئ او زما نه وویرېږئ که چیرې تاسې مؤمنان یئ. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. او تو د هغه کسان غمژن نه کړي چې په کفر کې یو تر بله جلتې کوي بېشکه دی کله هم الله تعالی ته څه ضرر نشي رسولی. الله تعالی اراده لري چې د دوی دپاره په آخرت کې هیڅ برخه جوړه نه کړي او دوی دپاره ډېر لوی عذاب دی.